د چمن پر پرلت کوونکو د پاکستاني ځواکونو برید او د اچکزي خبرداری وایي که پاسپورت ختم نه کړي نو اغزن تار به ړنګ کړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره شپه ناوخته پولیسو پر پرلتوالو چاپه وهلې ډزې کړې او نږدې 20 کسان یې بندي کړي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي پرلتوالو له قانون سرغړونه کړې او د پاسپورت اداره یې تړلې وه نو ځکه پرې حمله وشوه. د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون پرلت کوونکو 2 ورځې وړاندې په چمن کې د پاسپورت ادارې دروازه د کانټینرونو په ایښودلو بنده کړه، خو تېره شپه ناوخته د چمن پولیسو پر پرلت چاپه وهلې او نږدې 20 پرلتوال بندیان کړي دي. دغه پرلتوالو د خپلو ملګرو د بندي کېدو په غبرګون کې د چمن کوټې عمومي لاره بنده کړې او په چمن ښار کې کاربندیز اعلان کړ. د چمن د لغړي اتحاد مشر غوث الله اچکزی وایي تېره شپه ناوخته زموږ 15 څخه تر 20 تنو ملګري د چمن پولیسو له ځان سره وړي او ټولې بندیان کړي دي. موږ چې د پاسپورت ادارې مخې ته کانټینرونه ایښي وو هغه یې وړي دي. زه پر ولس غږ کوم چې د کوټې لاره او د چمن ښار بند کړي. بلخوا د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د چمن پرلتوال کوونکو ته ویلي تاسو لږ صبر لا وکړئ، حکومت پر جوړېدو دی. په پارلمان کې به له خلکو سره ووینم که بیا هم زموږ غوښتنه چا ونه منله او لاره یې نه راکوله. وسایل تیار کړئ، پر ډیورنډ کرښه لګول شوی اغزن تار به اول زه او بیا تاسو پرې کوئ او چې چا مو هم د مخنیوي هڅه کوله نو ورسره د جنګېدو لپاره تیار یو، خو هیڅکله د پاسپورت شرط نه منو. نوموړي همداراز پرلت کوونکو ته ویلي چې حوصله ونه پالي ځکه دا د حق لاره ده او بریا به زموږ وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.